غرمې د خوب دپاره یو شون توت راته ولاړ دی ما مستې خوړلې نه دي دا په نس کې مې اور بل دی دا تازه تازه چې ښکاري دا زما د کور توت دی ما توتان لیدلي ډېر دي خو د دې سایه لا نوره دا تازه تازه چې ښکاري دا زما د بابا کور دی د کور مخ ته یې لښتی دی د لښتې پر غاړه نظر دی ما نظران لیدلي ډېر دي خو زما نظر ته نور دی دا شاده شاده چې ښکاري دا زما د کاکا کور دی ښه ده بیا څوک ته چې روانه ده ښه پوه شولم د فیض محمد کاکو لور مکتب ته ځي په ستا په غاړه کې چکه کېږده ځه تر اوسه یې لا نه ده منې کړې ما ته هم نظر وایي هو لاکه دې پرېږدم اوس خان صاحب ته ځم او ټوله حال ورته وایم د فیض محمد کاکو لور هره ورځ مکتب ته ځي په ستا په غاړه کې هاو اوس ځم او ټوله کلي خلک در خبروم د کلي سم سواخله ده نظر د جخانه کا فیض محمد کاکو ته نو وویله چې دا لور دې د مکتبه منې که دا خو اوس بیا روانه وه دا اوس بلته ما خپله هم ولیدله ورته ویې چې تر 20 وارې ډېر ورته ویې چې خو دا سپین سترګي چې په دغه خطر زه ولاړم د مځکې سمدی را روان کړي ما درځه چې وخت خان صاحب ته ووایو خیر محمد کاکو والله که دا بل کلي خلکو ته سترګې لرو زه اوس حاجي صاحب هم ورولو خان صاحب ته وایو چې یا به دلته دی یا به موږ یو یا به دی دا کلي پرېږدي یا موږ پرېږدو ګوره جباره موږ هم ولاکه د دا بل کلي در خلکو پاتې یو موږ تاسو هم د پلار د نیکه خلک یو دا اوس ځمه ګاډۍ بالا کور دروم درځئ بالا ورس خانه کا ته به ووایو چې بارکه فیض محمد که یې ته نسې بارولی موږ یې خپله بارو نو دا اوس څه کیسه لري نو راکړه په دا خوشحالۍ کې دا ګاډۍ زر سره بیا حاجي خان اکا ما درته وویل چې د دې سړي چاره پکار ده دا سړی مو رنګ را بدوي حاجي خان اکا حاجي صاحب رښتیا وایي ته خو همه د دې کلي مشره واکداره سړی باید د دې سړي یو چاره وکړي خان صاحب زه خو وایم چې دا سړی باید د دا کلي سبسي واخو چې نورو خلکو ته هم عبرت سي چوپ شه بیا کړه نه شنه سمانه اوس ورته د خان صاحب په کار یې اوس راوله سمه ده اوس یې سي راولم صاحب خان اکا ښه سو چې راودې غوښتې چې راسې خپله خبرې ورسره وکړه سلام علیکم آقا جانه وعلیکم السلام څنګه شکر دی آقا جانه ښه یم خو زما یو څه پیسې په کار دي انډواله مې یې دی خو ځم ورسره ځم ښه بچی څو دې په کار دي منه یو پیسدی راکړه آقا جانه پیسدی دې بسېږي دا دی بچی دا دی دا پیسدی واخه زار لا بچا دې مل شه خدای پامان ماښام پر وخت کور ته راشه ځه هغه جانه مور جانه به بوځو یو ډاکټر ته
زویه ته خو ښه خبره کوې باید چې ډاکټر ته مو بیولې وای خو څنګه وکړو په کلي کې نږدې ډاکټر نه لرو توره شپه ده د ښاره څخه هم ډېر لرې یو هېڅ امکانات یې نشته چې موږ هغه ډاکټر ته ورسوو په دا شپه کې هیواد په هر یو نور غواړو علم کور په کور 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 غواړو فاطمه مور صبر وسول فاطمه مور فاطمه لوري ټوله ورځ درسونه وایه د کور کارونه کوي کله کله خو دې د ماما و کور ته هم ورځه پام به دې په بله کېږي ستړیا به دې راپه کېږي او بیا به هغه ګیله نه راڅه کوي ژوندی اوسې هغه جانه هغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي کله چې مور د یوې عادي ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړل وجه یې دا وه چې په کلي کې مو ډاکټر نه و دا ستا لوی احسان دی چې ما پرېږدې سبقه ته تر څو وکولی سم یو ډاکټره سم او کلیوالو ته خدمت وکړم لورې دا احسان نه دا د هر مسلمان دنده ده چې په خپل اولاد زده کړه وکړي سلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر خیر اوسه ویز محمد کاکو د حاجي خان اکا په کار یې ولې ور راسه نظر حاجي خان اکا مې څه پکې په کار یې لالیه خو نه یو د ځا چې ورسو ښه دي اوس زه ور په ټول لنګوټه راواخلم ورسه دغه دی راځي السلام علیکم حاجي خان صاحب سلام ستړي مشه مننه وروره ستړي مشه په خیر حاجي صاحب ته هم ستړي مشه صحت ښه دی وروره مهرباني ستړي مشه په خیر خیر اوسې خوش محمد کاکو وروره د دې لپاره مې راوغوښتل یم نه چې تا زما عزت او زما لنګوټه د خاورو سره راسمه کړه ودې شرمولم په دا ګرده کلي کې دې وشرمولم نور به دې بالا لور مکتب او کلینیک ته نه پرېږدې درابده کوچنۍ نه ده دا ډېره بده خبره ده مانه چې د لور لاس ته ګورې خان صاحب راځئ چې د خپلو خلکو په باره کې فکر وکړو ځکه چې ښځینه ډاکټره یوازې زما غوښتنه نه ده بلکې د دا ټولنې غوښتنه ده ښځینه ډاکټرې ته ستا هم اړتیا ده د ده هم ده زما هم ده بلکې د ټولو اړتیا ده وروره ته ولې نه پوهېږې او ولې پر خپل اولاد دونه ظلم کوې چې د زده کړې د نعمت څخه یې محروموي الله جل جلاله ویلي دي چې پر نارینه او ښځینه مسلمان باندې علم فرض دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ویلي دي چې د زانګو څخه بیا تر ګوره علم زده کړه عجب ساده سړی خان صاحب خو بې ننګه نه دی چې خپله ښځه دې مکتب ته پرېږدي او یا دې هم ډاکټر ته بیایي مړه دې سي خو ډاکټر ته یې نه بیایي ګوره د ګډ وډ مې سر نه خلاصېږي مانه ما ته ناموس ډېر ضروري دی مانه زه به خپله ښځه په ښار د ښځینه ډاکټرې ته بوځم یا به دې لور د کلینیک راګرځه یا به دا کلي پرېږدې حاجي خان صاحب زه په دې خوشحاله یم چې کلی در پرېږدم خو خپله لور به د تعلیم سره ونه ګرځوم ځه ځه په مخه یې چې بار څه خانه کا ځه حاجي خان اکا
دا دې خلک سره پېښه ده نظره د رشید مور مار وچیچله اوس په ډېر بد حالت کې ده نه پوهېږم چې څه وکړمه څه مار وچیچله دا څه په بدو بلا واوښتلو حاجي خان اکا ژر تر ژره به ډاکټرو ته راولو خو نظره موږ کله کولی چې د ښاره څخه دا ژر ډاکټر راولو ښار خو بیخي لرې دی خو حاجي خان اکا یو بله لاره هم شته کومه لاره نظره هغه د فیض محمد کاکو لور نه ده د فیض محمد کاکو لور هغه هم کلینیک ته ځي هغه به ورته راولو خو نظره ما خو هغه ته د کلي څخه جواب وکړ هغه به کله زما سره راشي یا خدای دا چې زه به څه ازمایش اخته کړم دا ټوله د خیر محمد او جبار د لاسه ماته رارسېږي دا زه به هغوی به دغه په ساعت اخته کړلم حاجي خان اکا کاشکې مولوي صاحب د فیض محمد کاکو کره ورولو نظره دا خو دې ډېره ښه خبره وکړله راځه چې مولوي صاحب پیدا کړو راځه درځئ السلام علیکم لا صاحب سلام بخیر خیر خیرات خیر بخیر خیر او سلامت لا صاحب خیرات څه خبره ده فیض محمد اکا دا ستا لور فاطمه به بیا پلا د خان اکا کره ورواستې چې د خان اکا کوروالا ډېر په عذاب دی ملا صاحب تا ډېره ښه خبره وکړه ما به لور راستولې وای فیض محمد کاکو ورته د دې لپاره مې راوغوښتلې مننه ستا زما عزت او زما نه ورته د خاورو سره راسمه کړه ودې شرمولم په دا ګرده کلي کې دې وشرمولم نور به دې دا لور مکتب او کلینیک ته نه پرېږدې ما ته ناموس ډېر ضروري دی مانا زه به خپله ښځه وشاته ښځینه ډاکټرې ته بوځم یا به دې لور د کلینیک راګرځه یا به دا کلي پرېږدې وادي وروره دا خلک نور باید ما په عذاب نه کړي ما کډه تړلې زه د دې ځم روان یم فیض محمد کاکو بخښه کوه ما دا نه غوښتله چې ته د دا کلي څخه ولاړ شه دا زه خیر محمد جبار خطا ایستلمه ته دا ستا لورې بله زموږ کره ورواستوه زما کوچیان بیخي په عذاب دي کې ورواغوسته زما کوچیان به مړه شي حاجي خان اکا زه پر خپل قول و وعده باندې ولاړ یم زه د دې کلي پرېښودلو ته آماده یم دا کلي پرېږدم هغه جانه پروا نه کوي اوس به موږ ورسو د دوی سره به مرسته وکړو ځکه چې اوس دوی عجلي مرستې ته اړتیا لري موږ باید د دوی په څېر وضعیت ونه کړو ګورې څنګه چې ستا خوښه ده هغسې وکړه السلام علیکم حاجي خان اکا ستړی مست د خیر یم خیر خیرات دی حاجي خان اکا چیرې تللی وې د خیره فیض محمد کاکو تللی یم ښار ته منه شان مې رانیوله تا چې شي رانیولې دي ستا څخه خالي بسته ده په دا بسته کې څه شي دي بسته په بسته کې پټاټې دي عجب پټاټې د مکتب په بسته کې نه ما غوښتله چې ستا څخه یو پوښتنه وکړم
مهرباني وکړه. ما ویله مال دا ستا لور نه ده زما د لور سره به د مکتب په کتابو کې یو څه کومک وکړي مانه. څه؟ وره خانکا فیض محمد کاکو خو زما سره واده کړی چې زما لور به ستا د لوڼو سره د مکتب په درسو کوشش کړي. حاجي خان اکا چې رښتیا سي موږ د یو سره همسایګان یو اول زموږ حق کېږي. وایي دا سره ډله ده ګورئ زه باید علم وکړم زه مکتب وایم زه غواړم درس ووایم په راتلونکي یو شی راسه جوړ سي ما سره نور وخت نشته ناوخته دی ځم